السلام علیکم ګران دوستانو په دې هیله چې ټول ګران ملګري به راته روغ او جوړ اوسئ. ګران ملګرو زه ستاسو ورور مصطفی نوري ستاسو درانه چوپړتیا زه شوی یم. ګرانو ملګرو نن تاسو یو طریقه ښایي چې څنګه کولی شو موږ له فري انټرنټ څخه ګټه واخلو. ګرانو دوستانو هغه ډېره ښه ښایسته طریقه ده چې زه هم ګټه ترې اخلم. دا ویډیو چې ده لومړی ما کنیکټ کړله، تاسو ما مخکې ویډیو مې درته ډکه کړله، لومړی دا ما کنیکټ کړی ده، زه بیا دلته راغلی یم تاسو ته طریقه ښایم. نو ګران دوستانو مخکې له دې چې زه تاسو ته طریقه وښایم، تاسو به زموږ چینل ضروري در سره سبسکرایب کړئ، څنګه چې د ګنټه علامه وکړئ تر څو زموږ ټولې ویډیوګانې پر وخت تر تاسو پورې در ورسېږي. ګران دوستانو دا طریقې څخه زه اوس فعلا M10 سیم کارت کې کار اخلم، ګټه ترې اخلم. نو ډېره ښایسته طریقه ده، فري انټرنټ ده. نو اوس راځو د ویډیو پر لور. لومړي سر کې به تاسو راشئ، دا سلو DNS چې ده دغه اپلیکیشن به تاسو را خلاص کړئ. دا را خلاص شوله. نو دا تاسو وینئ دا تنظیمات ټول ما ورته جوړ کړي دي، دا هغه مې ورته جوړ کړی، دا همدلته دا مې ورکړی ده، دا ټول ما ورته ټاکلي دي. نو دا درجه به 215 وي، دا به 180 ورته انتخاب کړی. دا به په همدو حالت کې وي، دلته به 8.8.8.8 په دغه شکل به یې کړی. او دغه خانه چې وینئ دغه به هم په همدې شکل باندې یعنې ټیک مارک به یې کړی، دا به همداسې ټیک مارک کړی. دا هم چې کله ټیک مارک کړله، اوس ګوره زما ډیټا وینئ، نه ماته مسیج راځي نه نور، او د ویډیو مې اپلوډ کې پرته ده یوټیوب ته، هېڅ شی هم کار نه کوي. دا تاسو ته یو ښه ثبوت کېږي. دا هم چې کړله دا به کنیکټ کړی، کنیکټ هم چې ووهله له دې ځای څخه بښنې سره لږ چې کار مې ګډوډ کړ. صبر صفر خلاص شي، زه خیر زه سره کنیکټ کوم. دا تنظیمات به ټول په دې شکل دلته هم دغه 80 ورته انتخاب کړی. دا چې راغله دا به یس کړی، اوکې به یې کړی بښنې سره، دا به ووهئ. زه بېرته یو ځلې ترې وځم مکمل، دې خاطر چې مخکې له ما څخه غلطي وشوله، اوس اوکې کېږي نه. دلته یې ښه شکل لیدلی شئ، په دغه شکل دغه نوم ورکړی. دلته زه اوس کنیکټ کوم، کنیکټ هم چې واخله. دا هم بښنې سره زما مشکل اوس دغه ده، د کوم ریکارډر مې چې چالان کړی هغه ده. زه به یو ځل د ریکارډر بند کړم، بیا بعد له هغې څخه بیا زه به کنیکټ ووهم. دا ده، دا هم چې ووهله بیا به ترې ووځئ په دې شکل. پاس خواته ورته وګورئ، هېڅ کار دی که ماته هغه د M10 تنظیمات هغه به زه د صفحې څخه ریموو کړم. دا ده کنیکټ شوله. ګوره اوس یې تاسو ښه شکل باندې وینئ، تاسو لپاره یو ښه ثبوت کېدلی شي. سپیډ ته وګورئ، سپیډ څومره جګ شوله، او همدې شکل اوس ټول شی کار کوي. او ویډیو هم په موږ هغه کې پرته وه، ویډیو به هم یم اوس اپلوډ ته وغورځېږي. دا ده ماته وینئ اوس سم له لاسه ماته د وټساپ مسیج راغلی. بښنې سره زما موبایل حافظه ډکه ده، لږ ضعیفي کوي. نو ښه معلومیږي، هم تاسو ښه معلومیږي چې ماته د ټلګرام څخه مسیجونه هم راغلل. نو دغه د فري انټرنټ طریقه ده چې دا زه اوس فعلا M10 کې کاروم. اتصال هغې کې ما روشن کې زه په هغې کې هم ګټه ترې واخلم، مګر بدبختانه چې په هغې کې ډیټا نه چلن دی. شرکت سره مې اړیکه ونیوله، هغې وویل تاسو MB فعاله کړه. ما چې MB فعاله کړم بیا خو نو ډیټا فعالولو ته زه اړتیا هم نه لرم. نو دغه طریقه وه، په دې هیله چې طریقه مو خوښه شوې وي. نو د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل د ضروري سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو هم په پاک رب سپارم، ښه وخت درته غواړم، د خدای په امان.